د پاکستاني چارواکو الزامونو ته د طالبانو صبر تمام شو. عباس ستانکزي ورته د امریکا د غلامۍ پیغور ورکړی دی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني چارواکي چې د وروستیو کې د ټي ټي پي بریدونو وارخطا کړي، له یوې خوا وایي چې دوی سره د امریکا ناټو پاتې شوي وسلې دي ځکه داسې سختې جګړې کوي، خو له بلې خوا بیا وایي چې پاکستاني طالبان افغانستان کې شتون لري او له همدې ځایه پر پاکستاني پوځیانو بریدونه کوي. دا هغه ادعاوې دي چې ان امریکا او تحریک طالبان پاکستان هم رد کړي، خو بیا هم پاکستانیان د افغانستان او افغان طالبانو بدنامۍ لپاره بار بار تکراروي. تازه خبر دا دی چې ستانکزي وایي هیڅ افغان له هیواده بهر بریدونو کې لاس نه لري. د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اسلامي امارت په ګاونډۍ او هیوادونو او سیمه کې په هیڅ ډول تروریستي فعالیتونو کې لاس نه لري. په دې اړه شیر محمد عباس ستانکزي وویل موږ د تژمنې او په تاریخ کې لیکل شوي چې هیڅ افغان له افغانستانه بهر په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس نه دی رالری. همدا بهرنیانو چې زموږ وطن ته راغلل او دا ستونزې رامنځته کړې، همدا ګاونډیان وو چې یرغلګرو ته یې لاره ورکړه چې ظاهرا اشاره یې پاکستان ته وه. هغه ویلي ګاونډی هیواد باید د اسلامي امارت او افغانستان د بدنامولو پروژې څخه لاس واخلي. بلخوا طالب بیان ویلي چې د پخواني نظام څخه پاتې شوي وسلې د دوی ډیپوګانو کې ساتل کیږي او هیڅ جنگي ډلې ته نه دي ورکړل شوي. شنونکي وایي پاکستان غواړي په داسې ادعاو سره افغان طالبان تر خپل فشار لاندې راولي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.